پاکستان ولې سعودي عربستان ته چاپلوسي کوي؟ سلام، وخت مو په خیر. ستاسو لپاره معلومات راټول کړي، هیله ده ځان ترې برخمن کړئ. پاکستان که څه هم په اسلامي هیوادونو کې یوازینی اټومي قدرت دی، خو د زیږېدو له پیله تر اوسه د غربي او عربي هیوادونو په مرسته پایي. د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې د افغان جاهدینو له پیدایښت راهیسې کله ډېرې ګرمې او کله بیا سعودي پاکستان ته چندان لیفټ یا موقع نه ورکوي. خو پاکستان له خپل چال او مکر نه په استفادې نه غواړي چې خپل یو نږدې مالي ملاتړ هیواد خفا او له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدا وروسته او دلته د یو دولت له رامنځته کېدا وروسته پاکستان او سعودي لا هم یو له بل سره نږدې اړیکې او ګډې موخې لري. که څه هم د سعودي او پاکستان د اړیکو د جوړېدو په تاریخ کې پاکستان ته په مکمل ډول شا نه ده کړې، خو په دې وروستیو کې دغه هیواد یعنې سعودي له پاکستان څخه زړه تور شوی او په اړیکو کې یې ډېر سوړوالی راغلی دی. دا ځکه چې سعودي عربستان په پاکستاني پوځي مشرانو کې د سعودي تر ټولو نږدې ملګري پرویز مشرف او په ملکي سیاستوالو کې نږدې خواخوږی نواز شریف. دغه دواړه سیاستوال اوس د پاکستاني پوځ لخوا له سیاسي صحنې څخه ویستل شوي او حتی په بل حکم کې پراته دي. سعودي عربستان ځکه د عمران خان او اوسني پوځي مشر په پرتله له هغوی سره ډېرې اړیکې درلودې چې د دغو دواړو مشرانو لخوا په سیمه کې د سعودي په خوښه ډېرې ورانکارې پروژې مخته وړل کېدې. کله چې عمران خان واک ته ورسېد، سعودي په اړه ډېرې اندېښنې درلودې، خو د دې هېواد د پوځ مشر راحیل شریف په هغه وخت کې سعودي ته سفر وکړ او د سعودي چارواکو ته یې قناعت ورکړ، خو سعودي بیا هم له عمران خان سره د ډېرو ګرمو اړیکو جوړولو ته زړه نه کړ. د پاکستان او سعودي د اړیکو د خړپړتیاو علت دا هم دی چې کله هم چې د سعودي نوی ولیعهد سلمان بن محمد ټاکل شوی، له سعودي بیخي نوی سعودي جوړ شوی. سلمان بن محمد زړو تګلارو ته شا کړی او په سعودي عربستان کې نوي تحولات رامنځته کړي دي. سعودي د پاکستان په اړه له دې ټولې بېغورۍ ناپامۍ سره بیا هم پاکستان کوشش کوي چې سعودي عربستان ته ځان ورنږدې، خوشحاله او بیرته یې له مالي مرستو څخه برخمن شي. اوس بیا تازه د پاکستان د پوځ مشر جاوید قمر بجوا سعودي ته سفر وکړ او هغو ته یې ننواتې وکړه. له بلې خوا د اګست په 14مه د پاکستان لومړي وزیر په خپلو خبرو کې د سعودي نوی ولیعهد دومره وستایه چې هغه ته یې د خپل سکني ورور خطاب وکړ او ویل چې پاکستان او سعودي دواړه ښه دوستان دي. د سعودي عربستان د نوی ولیعهد که څه هم له غربي افکارو متاثر دی، خو داسې ښکاري چې اوس د پاکستان په اصلیت او دوه مخی پوه شوی او د سیمې د یوه تروریست هېواد په توګه ورته ګوري. که غواړئ له موږ سره دا ډول معلومات وګورئ، زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو شیر او دا ویډیو خوښه کړئ. تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.